د سیمې په ژوندونکو کومه د مور د لاس ډوډۍ یادېږي او کومه ښه مزهداره د خوړو بولاني ته هوا کېږي دلته موږ په لندن کې په هرو کې نن مو زه د افغان خوړو ته بیایم در اوو سمندرو لیري چې د وطن میوه د رسیږي څنګه بنایس خوشحاله د زابل بادام د غور پسته د جلال آباد زردالو د کندوز خټکي هر څه چې په ذهن کې درته وګرځېږي وسې دلته په اروپا او په لندن کې درته رسیږي د دې هټۍ چې ستن وایي چې کاروبار یې ښه جوړ دی افغانان د لیرې لیرو ځایو ته دلته راځي چې خپل سوداوي وکړي ګڼو افغانو میرمنو ته دلته د کار زمینه هم پیدا سوې ده د لندن په هرو سیمه کې دا ځای هر چا ته اشنا دی کرنتین بود تو هفته بند تاسی واسه خروجه شروع سواله تاس بدی خوشحاله شاید چی دزایش خلاصوی دی او نو ډیر خلکو سامانونه په کورونو ته وړي کرنتین نه مخکې سامانونه د هر څه په کورونو کې پراته وو خو بیا موږ د روژه د بسړې لاړ شي نو وایي چې د خپل وطن د ځانه د ډېر داسې شیان دي چې په وطن کې ملاویږي هغه داسې دکانو لکه دغه دکان چې د په دغه کې پیدا کېږي خصوصا افغانان ډېر ضرورت ورته لري ډېر نو بس خلک راشي بس دلته یو نیم شي هغه وطن مینه ورباندې ماتوي لکه شیان راونیسي دې ځای نه یوسي نو هغه کوم شیان چې موږ داسې په وطن کې خوړل هغه ډېر داسې شیان دي چې دلته په دغه دکان کې پیدا کېږي دلته د خوړو د ډوډۍ او د نورو موادو کارونه فاطمه جان تنظیموي نو راځئ چې د دې څه پوښتنه وکړو چې دوی څه وایي ما شکر الحمدلله تقریبا 80% مشتریای ما افغان هستند و در پلورنځي ما مشتری پاکستانی و از همه ملت‌ها داریم و همه غذا و چیزای ما کس افغانی است و زیادتر کوشش میکنیم که همه چیزای افغانی و با مرسوم افغانی خود برای مشتری خود ارسال کنیم. شما هر روز نان تیار میکنی و بولانی تازه رو تیار میکنی چون کلگش افغانا بولانی خصوصا که نانی مزهدار افغانی شما روز تیار میکنی؟ بله ما هر روز همه چیز ما تازه است هیچ چیز ما فریزر نیستن همه چیز ما تازه هر روز کچالو و گندنه و همه مواد ما تازه تیار میشن ما بسیار چیزای افغانی داریم مثلا آشک منتو قیماق افغانی ننګیال نجیب د دې ځای مشر دی پوښتنه به ځینې وکړو چې دته دا څنګه دا فکر پیدا شو چې تاسو داسې دکان یا بیکري یا نانوایي خلاصه کړئ
دا خو ستړي مه سئ او دا علاقه زیاتره افغانان پاکستاني ویراني دلته اوسېږي نو داسې یو فکر سره هم دا کار وکړو چې کیدای شي افغانان راسي ورته او دلته د افغانانو کوم چې افغاني خپل دغه دودیز او دغه کلچر خوراکونه دي هغه دوی ته هغسې نو پکې انټرسټینګ به ښکاره کړي نو په هغه بنا باندې موږ په هر شي باندې ټرایي وکړله ټرایي کېدو نه وروسته هغه ډېر ماشاءالله کامیاب وسو نتیجه یې ورکړله او هغه ټولو کې زیاته د هغې برخه ده او هغه پکې کوشش کوي او ټول دا موږ سټاف ګروپ چې کوم یو نو ټول ماشاءالله شپږ اته نفرو پورې دلته موږ په مختلفو ټیمو کې کار کوو او نو افغانان هم راځي نورو قومونه هم راځي او هغه وطني او کلچري خوراکونه موږ جوړوو ډېر خرڅېږي څه شي خرڅېږي چې پیرکي څوک ورته وایي څوک بولاني او څوک آلو پراټه هم په دې نامو باندې یادېږي او دا وچه ډوډۍ ده ټیکله یا دغه شیان ډېر ښه وځي او ځکه تازه یي روزانه جوړېږي روزانه مواد جوړېږي او روزانه تقریبا په ډېر زیات عدد کې دغه څه د لندن مطابق چې کوم ځایونه دي خلک راځي او درته آډرونه کوي او هغه مونږ تیاروو او مهیا کېږي په ټوله دنیا کې خواړه د ملت پیژندل دي او دا زموږ خواړه او زموږ پیژندل